طالبان وایي د نوي لمریز په پیل کال کې به د نجونو ښوونځي بیرته پرانیستل شي. طالبانو د حکومت ویاند وایي هیله لري د نوي لمریز کال په پیل کې به د ټول افغانستان د نجونو ښوونځي یو ځل بیا د پخوا په څیر پرانیستل شي. تازه او مهم خبره طالبانو بالاخره غټه پریکړه وکړه. طالبان وایي د نوي لمریز کال په پیل کې به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. طالبان د حکومت ویاند وایي هیله لري د نوي لمریز کال په پیل کې په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. ذبیح الله مجاهد له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو مخالف نه دی. په ډېرو سیمو کې په پورته ټولګیو کې د نجونو زده کړې دوام لري، خو په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو یا له کبله چې عملي نشي ښوونځي بند دي. خو موږ په هغه سیمو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته د کار ته اړتیا لرو. مجاهد همدا راز وایي چې افغانستان په اوس وخت کې د بشري ځواک له کموالي سره مخامخ نه دی. د نجونو د زده کړو او کار اجازه د طالبانو له حکومت سره تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ګڼل کېږي. د افغانستان په 15 د اګست د طالبانو د واک ته رسېدو وروسته د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو څخه بې برخې شوي.